السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. د چینایي ژبې د زده کړې و لومړي درس ته ښه راغلاست. زه عبدالرحمن جشیم یم او د دې کورس په جریان کې به زه ستاسو سره مرسته وکړم چې چینایي ژبه زده کړئ. هغه کسان چې وخت نه لري یا نسي کولی زموږ سره په حضوري صنفونو کې ګډون وکړي او یا هم د دوی موقعیت لري د نورو ولایتونو او یا هم په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، خو دوی د چینایي ژبې و زده کړې ته اړتیا ولري، نو د هغو دپاره موږ دغه آنلاین کورس آماده کړی دی. دغه کورس تاسې په مکمل ډول پر پیټریون ویب سایټ باندې تاسې کولی شئ دا پیدا کړئ. که چیرې تاسې مشکل درلودی چې څنګه د پیټریون ویب سایټ څخه دغه کورس هلته لاسرسی ورته پیدا کړئ، نو زه تاسې ته لینک هم یږدم د دې ویډیو په ډسکریپشن کې، او همدارنګه به زه تاسې ته پر سکرین باندې د واتساپ شمیره، دغه واتساپ شمیره چې تاسې وینئ، کولی شئ پر دې واتساپ شمیره باندې تاسې زما سره اړیکه ونیسئ. زه به ستاسې سره مرسته وکړم چې دا کورس څنګه په مکمل ډول ترلاسه کړئ. د دې کورس ترتیب دا رقم دی چې پر ځانګړو صنفونو یا ټولګیو باندې ویشل شوی دی. دغه لومړی او د صفر څخه صنف دی. نو په ویډیوګانو کې دغه لومړی ویډیو د یوټیوب لپاره هم انتخاب شوې ده. تاسې شاید دغه ویډیو د یوټیوب د لارې وینئ. نو راځو زه تاسې ته لومړی دا واضح کوم چې دا کورس د چا لپاره دی. په تاسې کې شاید هغه کسان هم موجود وي چې هغه تر مخه یا چینایي ژبه لوستې وي یا هم په چین کې وخت تېر کړي، چین ته د تجارت لپاره یا د نورو اهدافو لپاره د زده کړې لپاره تللي وي. هغه کسان هم کولی شي د دې کورس څخه ګټه واخلي، خو دلته موږ داسې فرضوو چې تاسې تر مخه د چینایي ژبې سره هیڅ بلدتیا نه لرئ. نورې ژبې لکه زموږ ملي ژبې چې د پښتو او دري، موږ یو اندازه پوهه ورسره لرو، د ځینو سره ډېره بلدتیا لرو، د ځینو سره یې لږ، او یوه نړیواله ژبه چې انګلیسي ده هغو سره موږ ډېره بلدتیا لرو، ځکه په کورسونو په سنټرونو کې دا ژبه یو عامه ژبه ده او په مکتبونو کې هم دا تدریسیږي. خو چینایي ژبه د دې نورو ژبو په خلاف باندې هیڅ داسې رسمي منبع نه لري. زموږ په هیواد کې دا ژبه نه ده تدریس شوې، نو شاید دا ستاسې لپاره یو ډېره نااشنا او یو ډول نوې ژبه وي. نو ځکه زه په دې کورس کې داسې فرضوم چې تاسې د دې ژبې سره هیڅ تر مخه بلدتیا نه لرئ. ټول مواد او ټول درسي مواد چې موږ د دې کورس په جریان کې وړاندې کوو او یا زه تاسو ته تدریسوم، ټول د صفر څخه شروع کیږي. نو د دې کورس ادرس مې تاسو ته در وښوی. تاسو کولی شئ په ډسکریپشن کې پر دا لینک باندې کلیک وکړئ چې مکمل کورس تاسې ترلاسه کړئ. نو اوس راځو د دې ژبې په طریقه باندې فیل کوو چې څنګه موږ دا ژبه زده کولی شو. د دې تر مخه چې اوس دا ژبه موږ شروع کړو، زه راځم په لنډ ډول یې تاسو ته معرفي کوم. دغه یو چینایي جمله ده، تاسې یې وینئ لیکلي دي خوان یینګ لای سویسي خان یو. نو دا یو چینایي جمله ده، د دې سره تلفظ هم نشته او نه تر مخه موږ داسې جملې لیدلې دي. نو دا به څنګه زده کوو؟ آیا وار د وارې دغه ډول چینایي جملې زده کوو که یا د دې تر مخه نور سټیپونه یا قدمونه هم شته؟ راځئ. لومړی خو دا خبره ضروري ده، دلته یو کوټ یا وینا ما راخیستې ده، وایي تعلیم چې دی هغه تاسو ته یو څوک نه درکوي، بلکې تعلیم هڅه غواړي چې ته پسې ولاړ سې، وخت ورته وقف کړې، بیا نو ته کولی شې تعلیم ترلاسه کړې. تعلیم داسې اتومات یعنې په ناڅاپي ډول نه ترلاسه کېږي، بلکې دا خواري غواړي چې څوک پسې ولاړ سي او یا وخت ورته وقف کړي، بیا نو تعلیم ترلاسه کولی شي. بل دا یو وینا ده، وایي که چیرې ته په دې رضایت ونه لرې چې ته زده کړه وکړې، د نړۍ هیڅ انسان ستا سره مرسته نشي کوی، هیڅ څوک مرسته نشي سره کوی. مګر که ته دا تصمیم نیولی چې ته زده کړه وکړې، نو هیڅ څوک ستا مخنیوی نشي کولی. چې دا دوې ویناوې موږ ته د تعلیم ارزښت راښیي. راځو چینایي ژبه زه تاسو ته په لنډ ډول معرفي کوم. اول خو د 1.15 میلیارډو یا د تقریبا 1400 میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. په نړۍ کې تر ټولو ډېر اصلي ویونکي لري. دغه ژبه چې د الفبا نه لري، خو د غږونو یو ځانګړی ترتیب شوی سیټ لري چې دغه سیټ د پینین په نامه سره یادیږي. د دې لومړۍ ویډیو موضوع هم پینین ته ځانګړې شوې ده چې پینین څه ته ویل کیږي او څنګه موږ کولی شو هغه د پینین حروف تلفظ کړو. که تاسې ګوګل ته ولاړ شئ او په ګوګل کې داسې یو سرچ وکړئ
چې کم هیوادونه د چینایي ژبې څخه استفاده کوي. نو تاسې به په جواب کې ووینئ چې چینایي ژبه یو رسمي ژبه ده په هانګ کانګ، خپله چین، مکاو، تایوان، سنګاپور او تقریبا تر شلو په ډیرو هیوادو کې ویل کیږي. په ځینو هیوادو کې رسمي او په ځینو کې د دوهمې ژبې په ډول باندې ویل کیږي. اوس نو راځو دې خبرې ته چې موږ دغه ژبه څنګه زده کړو. چینایي ژبه چې ده دا د نورو ژبو څخه خلاف د زده کړې یو ځانګړې طریقه لري. اول د دې ژبې د زده کړې لپاره د دې ژبې د غږونو سیټ باید زده کړو. لکه تر مخکې مې یادونه وکړله دغه سیټ چې د پینین په نامه یادېږي دا اول باید زده کړو. بیا تر هغه وروسته د لغاتونو د عدولو ترتیب چې څنګه جملې جوړې کړو دا باید زده کړو چې دا د ګرامر په نامه یادېږي. او بیا هم وروسته د دې ژبې لیکلو ته موږ ضرورت لرو. بیا چینایي حروف موږ زده کوو. دا به زه تاسو ته په یو څو دقیقو کې په یو څو لحظو کې به زه تاسو ته دغه چوکاټ تشریح کړم. زه تاسو ته یو چینایي جمله لیکم. دا جمله به تاسو ته یو لږ فکر درکړي چې چینایي حروف څنګه ښکاري او موږ د کوم ځای څخه د چینایي حروف او یا چینایي ژبه را شروع کوو. دا یو چینایي جمله ده ما دلته ولیکل. نو تاسو خو دا حروف نه لیدلي. آیا موږ د وا د ټکه د داسې حروف څخه شروع کوو یا دا کله چې چین د نور دنیا سره اړیکې نه درلودلې نو خو دا چینایي ژبه د نورو هېوادونو خلکو دا چندانې نه زده کول. کله چې تقریبا شاوخوا نیمه پېړۍ تر مخه د چین اړیکې د نړۍ د نورو هېوادونو سره د چین اړیکې زیاتې شولې نو بیا نور کسان مجبور شول چې د چینایانو سره د تجارتي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو پر اساس باندې د دوی ژبه زده کړي او چینایان مجبور شول چې د نورو هېوادونو ژبې زده کړي، د نورو ملتونو او د دنیا د نورو هېوادونو ژبې زده کړي. چینایان که څه هم دوی په ډېر تکلیف نورې ژبې زده کوي. د دې سره سره کله چې د نورو هېوادونو اوسېدونکي چینایي ژبه زده کوي هغه وخت چې تقریبا نیمه پېړۍ دمخه د نورو هېوادونو اوسېدونکو کوښښ کوي چې چینایي ژبه زده کړي، دغه ژبه دوی ته ډېره سخته معلومېدله. بیا نو د چینایي ژبې پوهانو د دې مشکل په درک کولو سره دوی دغه حروف چې دلته لیکلي دي د دې تلفظ دا رقم دی و سیانګ سوی سی خانیو. معنا یې دا ده چې زه غواړم چینایي ژبه زده کړم. نو د نور نړۍ اوسېدونکو نه سوه کولی چې د دې حروفو تلفظ زده کړي. نو دوی داسې وکړله د دغه چینایي حروفو تلفظ یې په لاتیني حروفو یا چې نن ورځ موږ ورته انګلیسي حروف وایو ځکه په انګلیسي حروف هم په اصل کې د لاتیني حروفو څخه اخیستل شوي دي. نو د دې حروفو غږونه یې په لاتیني حروفو باندې وښودل چې دغه غږونو ترتیب شوي سیټ ته پینین ویل کېږي. که تاسو وګورئ زه تاسو ته د هر حرف دغه یو چینایي حرف دی دلته د دې غږ درته لیکم و د دې تلفظ دی سیانګ او دا بل سوی سی دا دوه چینایي توري دي او لیکلي دي خن یو. نو اوس دغه اصلي چینایي حروف دي د دې حروفو غږونه په لاندې په دغه لاتیني حروف باندې وښودل شول. دغه حروف دې حروفو ته دا لاندې چې لیکل شوي دي دې حروفو ته په خپله په چینایي کې دې ته پینین ویل کېږي. پینین. اوس نو پینین تاسې لږ تر لږه د پینین په اړه یو لږ فکر در پیدا سو، یو لږ اشنایي مو ورسره پیدا کړله چې پینین په اصل کې د چینایي حروفو په لاتیني حروفو باندې د دوی غږونه دي. آیا دا حروف انګلیسي دي یا بلکې دا انګلیسي نه دي؟ کله چې موږ د پینین نوم دې ته کاروو نو د دې معنا دا ده چې دا حروف بالکل چینایي ژبې ته ورداخل شوي حروف دي، د چینایي ژبې د زده کړې لپاره کارېږي. او یا هم کله چې موږ په موبایل او یا هم په کمپیوټر کې کله چې چینایي حروف موږ لیکو د پینین څخه په استفاده باندې موږ چینایي حروف په اسانۍ سره ټایپ کولی شو. اوس نو د دې تلفظ څخه تاسې کتلي شاید تاسې په تعجب کې شوي یاست چې دا ولې سیانګ لیکلي دي، دا و سیانګ سوی سی. ګوره دلته دا
و سیانګ سوی سی خایو. دا څنګه فرق لري د انګلیسي حروف سره؟ دا ځکه فرق لري چې صرف د شکل له مخې دوی د انګلیسي حروف سره ورته ښکاري. د دوی غږونه چې دي د چینایي ژبې غږونه ورباندې ښودل شوي. دا بیا د انګلیسي سره نور هېڅ ارتباط نه لري، صرف د شکل له مخې د انګلیسي حروفو په ډول ښکاري. خو کله چې د غږو خبره کوو دا یوازې هغه غږونه په دې حروفو باندې ښودل شوي دي چې په چینایي ژبه کې موجود دي. هر هغه غږ چې په چینایي ژبه کې موجود نه وي هغه په دې حروفو سره نه ښودل کېږي او نه هم داسې سمبول په دې حروفو کې شته چې هغه په دوی باندې ښودل شوي. نو یوازې هغه غږونه چې په چینایي ژبه کې موجود دي هغه غږونه په دې حروفو باندې ښودل شوي دي. راځو موږ د دې غږونو څخه زه تاسو ته لومړی د انګلیسي ژبې الفبا ځکه لیکم چې تاسې شاید اکثره د انګلیسي ژبې د الفبا سره بلدتیا ولرئ او که یې ونه لرئ کولی شئ دلته د پینین تر عنوان لاندې د دغه سمبولونو زده کړه وکړئ او یوازې هغه غږونه یې زده کړئ چې په چینایي ژبه کې ورڅخه استفاده کېږي. نو زه تاسو ته راځم په لاندې ډول باندې تاسو ته د انګلیسي ژبې الفبا لیکم. دغه الفبا د انګلیسي ژبې الفبا ده. د شکل له مخې تاسې دا حروف لیدلي دي، خو د دې دپاره اکثره حروف یې هغه غږونه لري لکه مخکې چې موږ ورسره بلدتیا لرو. فقط ځینې حروف داسې حروف شته چې هغه نوي غږونه لري چې هغه به موږ اوس زده کړو. راځو ا دغه د الف غږ لري په پینین او یا هم په چینایي کې. دا ټول د پینین حروفو په ډول باندې موږ د دوی څخه استفاده کوو. بیا دا معلومداره ده دا بی په چینایي کې د دې د پینین حروفو په غږو کې بو داسې تلفظ کېږي، خو غږ یې د بې غږ لري. زه دا پښتو حروف دلته ورته لیکم. په دې باندې زه دا ځکه نښاني کوم چې دغه سی حرف چې دی په چینایي کې دا د څ غږ لري، د څ غږ لري. دا بل ورپسې حرف چې دی دا د دال غږ لري. په یاد ولرئ چې دوه حروف په چینایي کې نشته، هغه یو د دال حرف دی او بل هم د ټ حرف دی. دا دوه حروف په چینایي کې نشته. نو کله چې داسې سمبول ووینئ تاسې باید د دال په ډول باندې تلفظ کوئ. دغه داسې غږ لري څنګه تلفظ کېږي تاسې زما وروسته وایاست. یو خو ولاړ الف دی چې تاسې وایاست هغه د ا شکل هغه ډول غږ لري. که زه دا رقم وایم چې غږ نه کښته ولاړ سي او نه هم لوړ نو داسې تلفظ کوم. پر دې باندې تاسې کولی شئ تمرین وکړئ. بیا چې کله موږ د پینین چارج ته ولاړ شو پر دې باندې بیا هم نور تمرین کوو. صحیح دی. نو دا داسې غږ دی نه لوړ تلفظ کېږي او نه هم کښته تلفظ کېږي بلکې د لوړ او کښته په مابینځ کې یو ډول غږ دی. څنګه تلفظ کېږي؟ دغه ډول تلفظ کېږي. شاید ستاسو دپاره دا یو ناشنا غږ یې خو دا د چینایي ژبې یو غږ دی. پسې دا د ف غږ لري. ف داسې تلفظ کېږي چې دا لاندې شونډه د دغه غاښو سره د لوړو غاښو سره موږ ف دا رقم غږ لري. ورپسې دا د ګاف غږ لري. جی د ګاف غږ لري. او اچ دا ځینې وخت د ه او ځینې وخت د خ د دې دوو غږونو دپاره دغه یو سمبول دی. اچ خ او ه د دواړو غږ لري. دغه آی سمبول چې دی دا د ای داسې غږ لري لکه یو حرف ته چې یې هم ورکې او یا هم زیر ورکې غږونه ټوله کښته بیایي. ای د دې حرف نوم هم دا دی په پینین کې ای او تلفظ هم دغه ډول دی. ای دا د جیم غږ لري. د دې حرف نوم دی جی. د جیم سره لږ فرق لري. فرق یې دا دی چې لږ نازک ادا کېږي په نازک ډول سره. جی څنګه ادا کېږي؟ جی. داسې کله کله داسې د چا تر غوږ کېږي چې دا د ځې غږ دی بلکې دا د ځې غږ نه دی، جیم دی خو لږ نازک ادا کېږي. جی. دا حرف ډېر اسانه د کاف غږ لري. ورپسې د لام دا میم دا نو هغه حروف دي زه په دې خاطر ډېر نه تشریح کوم چې تاسې مخکې ورسره بلدتیا لرئ. دا د نون غږ لري. دا خپله او دا پښتو پې غږ لري.
پام مو وي چې دغه د پ غږ د ف د غږ سره تبادله نه کړي. ف هغه جلا غږ دی، پ دواړه شیندان سره مشلول کېږي، په دغه ډول باندې تلفظ کېږي. ورپسې دغه حرف چې دی دا هم په چینایي او په انګلیسي کې دا ډېر فرق لري. دا د چ غږ لري خو یو څه تر چ نازک راغلی. چی چی تاسې زما وروسته تلفظ کوئ. چی چی دغه ډول تلفظ کېږي. ورپسې دغه غږ چې دی ر لکه د ری تقریبا داسې غږ لري خو کټ مټ 100% د ری غږ نه لري. باید و نه رپېږي. ر باید و نه رپېږي. دا ورپسې حرف د سین غږ لري. دغه حرف چې دی د ت لکه چې یادونه مې وکړله ډال او ټ دا دوه ډبل غږونه دا په چینایي کې نشته. دا چینایي ژبه په خپله دا رقم ده، ټوله غږونه یې ډېر نازک دي. نو دغه ډبل غږونه چې دي د ډال او ټ دا دواړه په چینایي کې نشته. نو کله چې دغه سمبول د ټي سمبول ووینئ تاسې څنګه تلفظ کوئ؟ ت صحیح. پسې دا غږ چې دی پیچل سوی چسب غږ دی او داسې تلفظ کېږي او. ورپسې دغه حرف چې دی د وی سمبول دا په چینایي ژبه کې نشته. نو د دې پر ځای باندې یو بل سمبول دی چې هغه د چینایي ژبې یو ځانګړی سمبول دی. یو پر سر باندې دوه ټکي لري. یو پر سر باندې دوه ټکي لري. دا زه غواړم تاسو ته نه کې واضح درته وایم ځکه دا هغه غږ دی چې په نورو ژبو کې نشته، په پښتو کې نشته، په دري ژبه کې نشته، په انګلیسي کې دا حرف موږ نه دی لیدلی. نو ځکه دا حرف زموږ لپاره یو څه سخت دی. تاسې زما وروسته تکراروئ. لومړی بیا د ادا کولو دغه کیفیت در وښیم. په داسې ډول سره ادا کېږي. دا په شونډانو کې ادا کېږي او موږ باید شونډان داسې ګردي کړو لکه یو شپېلک چې ادا کوو. صحیح دی. داسې او جوړېږي ګر سره دلته جوړېږي. یې دا د یې غږ هېڅ نشته پکښې کې. که تاسې وایاست یو دا نه دی سی، په دغه شونډانو کې جوړېږي. داسې یو لږ اندازه شپېلکی هم کوي. تاسې ورته ګورئ. ما وروسته تکرار کوي. بلکل دغه ډول ادا کېږي. یو دوه ټکي لري او دا د و غږ لري. و دغه حرف چې دی دا هم یو ځانګړی غږ لري. ظاهرا دا حرف د ایکس غږ دا په چینایي کې د شین غږ لري خو لږ نازک. سی زما وروسته ادا کوي. سی. ورپسې دا وای د یې غږ لري او بل دغه ځانګړی حرف دی دا د پښتو ځې غږ لري. زما وروسته ادا کوي. اوس نو بله یادونه دا ده چې زال، زوا، زې، دات دا ټول غږونه په چینایي کې نشته، بلکې دې ته ورته هر غږ چې راځي دا په ځې سره ادا کېږي. ځې یو څه زیږ غږ دی. نه زال په چینایي کې شته، نه زوا، نه زې دا حروف نشته او دات هم نشته. ټوله حروف چې دي د دې پر ځای باندې د دې ټولو غږونو پر ځای باندې یوازې دغه غږ شته. نو یو وار بیا راځو پر دې حروفو باندې لنډ تکرار کوو. تاسې ټوله که ویډیو ګورئ او که د دې په سیم کې یاست تاسې زما وروسته تکراروئ. نو زما وروسته یې وایست. راځئ. بو څ د ف گ ه خ ای جی ک ل م ن او پو چی ر س ت او. د او سره فرق دا دی دا او یو څه پراخه پیچل کېږي او دا چسب پیچل کېږي او په دغه ډول باندې. ورپسې دغه سخت حرف دی یو. صحیح.
و شي شي ي ځ. نو تاسې دغه حروف د دې درس لپاره دا حروف ټوله تکرار کړئ او تاسې د دې کورس نور ویډیوګانې هم تعقیب کړئ. کله چې دغه حروف ټوله په صحیح معنا سره تکرار کړئ بیا به تاسې وکولی سئ چې د دې کورس په دوهمه ویډیو باندې هم پوه سئ. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.